دا به قطعا نه کې ځکه چې نور ګناهونه کېدای شي الله دې ته وبخي او که سزا راته میلاو مو شي خو د سزا نه بعد بیا جنت ته راشي خو چې شرک دې کړی نو هېڅ ته نه بخلی کېږي دا سړی د الله سره میلاو شو او ډکه ځمکه ګناهونه د الله مخې له ویوړو خو دومره ده چې شرک یې چېرته نه دی کړی دې ګناهونو کې شرک نشته الله ورته څه وایي لاتیتک بقرابها مغفره نو زه به دله د هغې په اندازه باندې بخانه درکمه دا ځمکه ډکه ځمکه ګناهونو ته ویس خو شرک پکې نشتي الله به له هغې په اندازه باندې بخانه درکړي او دا ګناهونه به ته وبخي خو دا په دې شرط چې ته استغفار وایې او ته توبه وباسې او ته رجوع وکړې الله ته رواه ترمذي د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی سفیان رحمه الله یو پیر راغی په جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسین پسې وته وی د جعفر ته وی زه د هغه وخته پورې نه پاسم چې څو پورې تا ما ته څه نصیحت نه یې کړی نصیحت به کې بیا وپاسم نیکان خلک یو بل ته نصیحتونه ډېر کوي نو هغه ورته وي چې زه به درته یو نصیحت وکړم وي سفیانه که چېرته الله دله نعمت درکړي او ته دا غواړې چې دا نعمت باقي پاتې شي چېرته ختم نه شي نو شکر ډېر وباسه ځکه چې الله په قرآن کې څه وایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ الله زه به تا نعمتونه ښه ډېر کړم بیا ورته وایي سفیانه دا خو چې کله رزق د باندې ډېر شي شکر که ته دا وایې چې دا رزق پاتې شي نو دغه طریقه ده او که چېرته رزق دې کمزوری شي نو بیا استغفار ډېر کوه لکه چې الله په قرآن کې وایي استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا الله به د بارانونه راووروي او د باغونه به درکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بس یو کس راغی سبحان الله دې سوال ته غوږ کېدی ورته یې وی تسبیح ډېره فایده ورکوي که استغفار ډېره فایده ورکوي تسبیح څه ته وایي د الله پاکي بیانولو ته وایي یعنی سوال دی شو چې یو سړی استغفار کوي د الله نه بخانه غواړي دی غوره دی که نه یو سړی تسبیحات ډېر وایي د الله پاکیانې ډېرې بیاني دی غوره دی هسې کو ډېر جوور سوال دی او علماء له الله پوه ورکړي قرآن و حدیث باندې پوه خلک هغو د دې جواب ورکولی شي هغو ډېر عجیبه جواب ورکوي ته وی کله چې کپړه پاکه نو خلک به خوشبو لګوي کپړه چې پاکه څه به لګوي خوشبو او چې کپړه سخی نو بیا صابون ته ضرورت دی مطلب دا شو که ګناهونه دي نه نو بیا د الله پاکیانې بیانوه او که ګناهونه دي نو اول ځان وینځه په صابون باندې او صابون څه شی دی استغفار دی نو بیا د هغې نه بعد څه کوه بیا تسبیحات وایه که کپړه دې پاکه وي که جامې دې پاکې نو بیا پې خوشبو لګوه خو چې اوس تا په کپړو باندې قسمه قسم ګندګۍ لګېدلې دي او تکې تورې کپړې دي او د خولو بینتې ځي او نور بینو دي ځي او په هغې دپاسه ته لګې څه پې لګوې خوشبو پې لګوې نه د خوشبو څه فایده در کوي نه در کوي ناول دا کپړه پاکه که دا ګناهونه چې کوم په تا باندې دي د تسخا شوی نو استغفار ډېر وکړه چې دا ګناهونه درنه ووینځلی شي چې دا ګناهونه کله پاک شو بیا د الله تسبیحات بیانوه څومره عجیبه خبره کړې ده لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي یو نصیحت دا کړو یا بني عود لسانک خپل ژبه عادت که په دې باندې اللهم اغفر لي یا الله ما وبخي وایي ځکه چې څه پته لګي په کوم ټیم کې الله ستا دا خبره قبوله کړي اوس یو سړی سهار نه د شپې پورې دا ژبه په استغفر الله عادت کړې ده یو وخت خو به داسې راشي که چې الله به دا خبره قبوله کړي را به شي که را به نه شي را به شي یو وخت خو چې اوس زما او ستا په شاني په ټوله ورځ کې پته نشته چې د یو پیر دوه دي چې هسې د خولې نه وځي استغفر الله او دغه ټیم کې الله ونه بخو خبره ختمه شو خو چې یو سړي دا خپل عادت جوړ کړی دی په مخه استغفر الله او استغفار کوي یو وخت به الله وبخي که نه چې الله وبخو ختمه شو خبره امام قتاده رحمه الله وی ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم وی دی قرآن کې الله تاسو ستاسو بیماری م خولی ده او ستاسو علاج م تاسو ته خولی ده بیماری په کوم الله خولی ده علاج م خولی ده نو هر چې ستاسو بیماری ده هغه ستاسو د ګناهونه دي دا زمونږ بیماری ده الله موږ ته علاج م خولی ده واما دواؤکم فالاستغفار بیماری شتي ګناهونه علاج یې څه دی استغفار ځکه
امام حسن بصری رحم الله سوی وی اکثروا من الاستغفار في بيوتكم استغفار ډیر وای بخپل کورونو کې وعلى موائدكم او بخپل دسترخانونو باندې وای وفي طرقاتكم بخپل لارو کې وای لارو کوڅو کې رواني وفي اسواقكم بخپل بازارونو کې استغفار وای وفي مجالسكم بخپل بیٹکونو کې وای فانكم لا تدرون تاسو دا پته نشي په کوم ټیم کې مغفرت نازلي تاسو چې په هر ځای کې وای په یو ټیم کې مغفرت نازل شي اخرنه حدیث زموږ سره په درس کې وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ده ډېر عجیب روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې زنانو ته خبره کوله یا معشر النساء اې د زنانو ټولګیا تصدقنا صدقې ډېر ورکوي تاسو واكثرنا من الاستغفار واستغفار ډېر وایي بخانه د الله نه ډېر غواړي ولي فاني رايتكن اكثر اهل النار ځکه چې ما په جهنم کې ټول نه زیات چي دي هغه زنانه دي زنانه بولیز بالله جهنم ته ډېری شي یو خزه پاسې یا رسول الله مالنا اکثر اهل النار سي چلې موږ له چې موږ په جهنم ته ډېری شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکثرن اللعن خیری او لعنتونه او تعنونه تاسو ډېر کوي وتکفرن العشیر خاون کړه سړي خو کې هغه نه مانی تاسو اولنی فائدہ په حدیث کې دا چې سړی خزو ته نصیحت کولای شي چې د فتنې د جوړېدو یره پکې نه نو سړی زنانو ته نصیحت کولای شي خبره نه دا بس کسانه شي بیزای ځان ګرمي را ګرميو پالتو خبر په دې مسله خبروم نه نه کچرته بل فرض یوزي کی زنانه نه استدیو یو سړی غوته نصيحت کوي او فتنه تینه جوړیږي نو بدی کې سحرج نشتی رسول سم نصیحتونه کړي بل فائدہ بدی کې دغه شوچی زنانه با اکثر زنانه ولې زولغ به جهنم ته شي په دې حدیث کې دوه وجې ذکر شوی بعض روایتونو کې د دې راځي چې دوی تباشوي د سرو زرو سره او د کپړو سره د محبت تلاس سبحان الله زنانه دي دوشینو سره سره محبت کې د کپړو سره او د سرو سره په دې کې اسراف هم کوي د حدیث کې چې کوم اسباب ذکر شوی دي اولنې د چې دوی خیری ډېری کوي او لعن تعن ډېر کوي نو دا که خیری صحیح لید غواړي راشه زموږ د خزو خیری ویني د پښتنو چې ته پته ولې دې عربيانو د خزي د زنانه سبحان الله چې ماشوم ورانیو کې دعوت وي الله يهديك الله تعالی هدایت ترکي الله دې پوهه زموږ غویر وي دوی د سر واړه نه وي ته ګورئ سړی چې مرینه مونږ دوی ته الله دې هدایت ترکي وي نو د مرینه به ته ونی شنو بیا پیسه یا به بیمار شي یو فائدہ کې دي چې دوی چې څه شي بیمار شي یا به د دې ماشوم ستاسو سره د دشمنی شي د مرګ پورې چې کوم ځای کې دی نزله به نه توري درېمه فائدہ به د ملو شي د 60 توالو کې چې دې به دومره کلک کې چې سباله کې په چاړم وېری نه او دې شي دا هم دا شاند زموږ غالبا واړه دي شي پلار یوچت کې زمکه دروازې سره صرف کې بیا غشاني ځکه چې هغه ته بل طریقه نه معلومه دغه طریقه ته معلومه جراویني زوه او دا بل ولم صفاتو کې یاره ماشاءالله وي دې به معنی چې له فلسطینی پته کړي نه فلسطین نه وي واړه ډیر وي چې کوم را مخامخ شي غرب ته وباسي نه دا څه صفات نه سیده کوم ټیم کې ضرورت راشي انسان ماشوم ته ادب خي خدای غوړه طریقه دار چې تر ماشوم په خوري طریقه پوه کې زړه پر دعا وغواړي چې الله ته پوه کې الله ته هدایت ورکړي چې الله پوه کوي خبره ختمه شوه نو بیا زمونږ د سړو خو دغه حل له چې دغه یا سوک او سفیړه ده او یا لوړله او یا د کور نه شړلې کور نه وشړي بار بیا غره چرسیرو بنګیانو سره نه یو خوشاله او زمونږ د زنانو د حل الله دې په شرمونو و شرمو والله دې ذلیلک والله دې خفي ول اسماتک الله دې املا ماتک والله دې د ګاډي لاندې راولا والله دې د کمر نه واچو والله دې یعنی قسم خیری زموږ دې پښتنو زنانو نه بته ووري او چې معمولی ولسی چلو شي د ټول نغټ تکلیف به په دې مور تیری
نو تاسو د خیرې کول ځکه د دین من راغلی د په حدیثونو کې رسول سموي چې خیرې به نه کوي او سم په طریقه د وخت د قبلېدو نو بیا بل ذکر رسول سموي چې د پلار خیرې د نرد کی پلار خیرې او دعا د نرد کی نو چې د خپل بچو ته کوم خیرې کې د الله قبلې دغه په ځای خدای دا چې تاسو د هدایت سوال وکړي چې الله هدایت ورکړي یا الله پوهه کې ناغه بل دین خی نو دې زنانو ته خصوصا زموږ نصيحت ته او عموما ټولو ته چې دې خیرونه ځان لري ساتي د خیري خشه نه لري د مسلمان سره خونوم نه کوي په مخه خیري کول بل زموږ بچی دي سوال به سم مصیبت راشي بیا موږ خپيو زموږ خپلوان دي سوال به سم مصیبت راشي بیا موږ خپيو نیو کار بزرانو کې داري بل کار به کې سره که خاون وسر ډیر خو کې هو دای منی نه ځکه یو حدیث کې رسول سم دي سی ویل دلته صرف مختصر ویلي چې دوی خنه منی په یو حدیث کې دي سی ویلي دي لو احسنت الى احداهن الدهر کتب کې د یو زنانه سره د یو زنانه ته کتب کې د یو زنانه سره پوره زمانہ خو کې او به معمولی خبره پتا کې ولي د معمولی نو ته وی په تاسو کړی دي زمانه پاره دغه د خزوالي او دي کې ټول مرګرو رونو به تجربه معمولی په داسه کې به وشي کله خو دې خو شوي نو به سوې تا وی تاسو کړی دي زمانه پاره هغه پلاني ته وګورځه هغه پلاني ته وګورځه دا خو شکر وباسي چې سوي منوي او دا خلوی ما بند کړی ځکه چې زم چې خاوند دی خپنش په دې بند خلوی باندې بدره خاوند چې غریب بیزت کی ځکه چې خلوی بند ده او دا خاوند خنه مانی نو دا د زنانو ظلم او زیاتې دي او دې شنه ده پکار خاوند دا خو د خزرانه پر یو غر دی او چې انسان دی چې هغه سره خو کې په کجرغه اعتراف کوي دیوی خزی ته پوښتنه کوي رسول الله ولې رسول الله دا وجه ذکر کړ بیا رسول الله ما رايت من ناقصات عقل ودين زنانه چې دی وي دوی په دین کې کمزوري دي او په عقل کې کمزوري دي خو رسول الله دا عجیب خبره کوي سبحان الله دې خبره ته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې وې د دوی عقل کمزور دي دین کمزور دي خو ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن رسول زموږ سره د کمزورو دماغو چې دوی دماغ د سړو د دماغو نسدي کم دي سره د دې دوی د اوچت سړي چې د کم عقل ډیر تیز د غوم خوې تاسو ګورئ زنانو دی فتنې ده زنانه یو غټ سړی به ښه لکه سم تعلیمونه به کړی او په سم غټو ادارو کې به خو چې دې زنانه ته مخامخ شي او دا ته یو دوه درې د خبرې توراتو کې نو دغه پوه انسان کله کې دې شي مزایلم جوړ کړي او کې دې چې غټ ډاکټر او کې دې چې غټ ساينسدان خو دې زنانه په خبرو کې به دې راشي نو سبا شي دوکه وشي یو زنانه پس دی یا رسول الله څنګه زموږ عقل کم دی او زموږ دین کم دی ولي کم دی رسول الله متوي شهادت امراتين بشهاده رجل تاسو کې د یو سړی چې کوم ځای کې د گواہی لپاره د سړی نه سو زنانه براولي تو براولي ولې ځکه چې دوی کدی یو نه یریږي بل ته برایادي او د فطرتي کمزورتیا د پدې زنانه کې دنه لکه څنګه چې دغه جسم زمونږ د جسم نسره کمزور دی اوس به سړی کوزي دي سوم تاسو ته چې د زنانو جسم د سړو د جسم نه کمزور دی یو رپاسي د شیخ څخه ډیر ظلم کوي زنانو سره خاص کړه بی دینه چې کم دي مو خو کوشش کوو چې زنانو سړی یو کو او دې ظالم ته وګور د چې د خزو سړی جدا کړو منګه دا وایو کته غواړو کنه غواړي ټول انسانان دا خبره مني چې د خزي بدن د سړی د بدن نسه دی کمزور انت قشن عقلهم کمزور خديني سن کمزور دی وتمكث الايام لا تصلي سلوختي ورځي پرشي د میاشتې بیماری پرشي بیا په دغه ورځو کې مونږ کوي نه کوي او سړی په دغه ورځو کې مونږ کوي نو سړی د بدن کې څه شو اته مخکې شو رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې د اخرنه حدیث په درس کې او د حدیث د اخرنه حدیث چې مونږ کوي د کې رسول الله څنګه دا خبره ذکر کړي د زنانو ته چې تاسو به جهنم ته ډیری زی نو دوه کار کوي یو صدقې ډیری ور کوي او دویم څه کوي استغفار ډیر کوي چې د جهنم نه بچ شي جهنم نه بچ کېدو یو لار هغه د استغفار دی کوشش کوي چې په دې استغفار باندې خپل جیب لم دې ساتي په خپل بیٹکونو کې په خپل دیرو کې په خپل لارو کوسو
کې په بازارونو کې په گاډو کې په هر ځای کې خپل ماشومان په عادت کې خپل زنانه په عادت کې خپل مشران کشران په عادت کې چې الله سبحانه وتعالی د دې د لاسه زموږ ګناهونه وبخي او زموږ دنیا او آخرت خیسته کړي. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي الله ته د واپس کېدو او الله سبحانه وتعالی زموږ ګناهونه وبخي او الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې رحمتونه او برکتونه راوړي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.